د پاسپورټونو اخیستل څنګه شوي، خلک څه وایي. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. ځینې هیوادوال د پاسپورټ د ویش بهیر پر پڅوالي له شکایت سره وایي اړتیا ده چې د پاسپورټ د عمومي ریاست لخوا په پلازمینه ولایتونو کې دغه بهیر چټک شي. دغه هیوادوال ټولو نیوز ته وایي چې د پاسپورټ اخیستل او لرل د دوی قانوني حق دی او د پاسپورټ د عمومي ریاست له مسؤلینو غواړي چې د پاسپورټونو د چټک ویش په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د کابل اوسیدونکی ادریس د ټولو نیوز خبریال ته وایي 3 ورځې کېږي چې دلته تګ راتګ کوم او د پاسپورټ لپاره مې عریضه کړې ده چې نوم مې اصلاح کړي. نن مدیر صاحب زموږ پاڼې واخیستې، نه پوهېږم څه کار کوي. د کابل یو بل اوسیدونکی ازازی هم څرګندوي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغو کسانو چې نوملیکنه کړې 3 شپږ میاشتې حتی 1 کال هم کېږي خو تر اوسه یې نوبت نه دی رارسېدلی. خلک ناروغ لري او ډېرې ستونزې دي. بلخوا د پاسپورټ ریاست په یوې خبرپاڼه کې لیکلي دي هغوی ته چې پوره وړي دي جزایي، مدني او سوداګریزې توصیې ولري پاسپورټ نه ورکول کېږي. د پاسپورټ عمومي ریاست په خبرپاڼه کې راغلي دي هغه کسان چې د پور د نه پرې کولو او نورو ژمنو د نه پوره کولو له امله د اړوند ادارو له لورې ممنوع الخروج شوي دي. هغه کسان چې په جزایي، مدني او سوداګریزو دوسیو کې د محکمې له لورې محکوم شوي دي. هغه ماشومان چې مور او پلار او یا قانوني وکیل ونه لري د پاسپورټ د اخیستو واجد الشرایط نه دي. بلخوا د پاسپورټ ریاست وایي چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په عادي توګه روان دی او هڅه کېږي چې د ټولو غوښتونکو غوښتنې ته رسیدنه وشي. د پاسپورټ ریاست وایي نورالله پتمن ټولو نیوز ته وایي د کړنې لارې پر بنسټ هیوادوالو ته پاسپورټونه ویشو او هڅه کوو چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړو. هغه کسان چې د کړنې لارې پر خلاف وي پاسپورټ اخیستلی نشي. د پاسپورټ د عمومي ریاست د شمیرو له مخې هره ورځ په کابل او ولایتونو کې تر 8000 پورې پاسپورټونه ویشل کېږي او د پلازمینې په 4 زونونو کې د پاسپورټونو د ویش د مرکزونو پر جوړېدو هم کار روان دی. ډېره مننه چې ویډیو مو تر اخره وکتله. د لا زیاتو نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.